د یو خبره ده په یو کلي کې د میټا په نوم باندې یو کس خپلې ښځې نصیبي کینچي سره اوسېدو. دی په دې کلي کې یو مالداره کس سره نوکري کوله. دې کس به میټا ته ښې پیسې ورکولې او میټا ترې ډېر خوشحال و. دا شانتې د میټا کور ګزاره د سره ښه چلېدله. خو بل طرف ته په دې کلي کې د بیټو په نوم باندې یو کس په ځنګل کې خشاک کولو او دا خشاک په وړلو بازار کې به خرڅولو. خو په دې کلي کې د مګا بدماش په نوم باندې یو کس و، د هم د لرګو کاروبار کولو. یو ورځ میټا ځنګل ته لاړ شي لرګو کولو دپاره چې وګوري نو هر طرف ته لرګي پراته وي. دا ضرور د مګا بدماش کار ده. د دلته کې دونه ډېر لرګي کټ کړي دي. زه به لاړ شم بل ځای کې به لرګي وکم. دې نه وروسته بیټو دلته نه لاړ شي یو بل طرف ته لرګو کولو دپاره. بیټو چې کله دغلته کې لرګي شروع کي نو دلته بیټو ته څه اواز راشي. بیټو چې کله وګوري نو په ونه کې یو شادو ناسته وي خپل بچي سره. اوهو ما ته خو د دې ونې کټ کول نه دي پکار، ځکه په دې کې دغه شادو ناسته ده او بچی هم د ورسره. په دونه وخت کې ماګه بدماش هم دلته راشي. ای غټ خېټیا ته دلته څه کوې؟ روجانه دلته زه د خشاک کولو دپاره راغلی یم. تاته د دې خبرې پته ده چې زه د لرګو کاروبار کوم او دا ټولې ونې زما دي. ته اوس شابه دغه کاروبار پرېږده، ځان ته د بل څه کاروبار دارک ولګوه. بدماش وروره ما سره نور څه هنر نشته، زه به څه کار کوم؟ ته خو ډېر ضدي سړی، زه شابه لاړ شه دلته نه کني په دې تبر دې سر وهم. ښه سمه ده روجانه زه در نظم، خو ته دکه یو ونه مه کټ کوه، په دې کې شادو او دغه بچی ده. اوس به ته ماته دکه رزده کوې چې زه به څه کار کوم او څه نه. دلته نه ځې هم او که نه په دې تبر دې اوس دلته ټوکړې ټوکړې کم. بیټو د یارې د وجې نه دلته نه لاړ شي او بیا ځنګل کې یو ځای کې کیني. لږ وروسته ځان سره سوچ کوي. تر اوسه پورې خو به ماګه بدماش هلته نه تللی وي. ما ته هلته تګ پکار ده چېرته هغې ونې ته ښې نقصان نه وي رسولی. بیا بیټو دلته نه روان شي او چې کله دې ونې ته ورسیږي نو چې وی ګوري دا ونه لاندې ملاسته وي نو دا ډیر زیات حیران شي، ځکه شادو او د ده بچی د دې ونې لاندې ګیر شوي او مړه شوي وي. هی زما خدایه دې بدماش خو دا کار خو نه ده کړه، دغه بې ګناه ځناور یې وژلي دي. بیټو چې کله دې ته نږدې شي چې وګوري نو شادو مړه شوي وي خو د ده بچی ژوندی پاتې وي. بیټو زر زر ورشي دکه بچی راوړي خپل کور ته راشي. دغه هم زما په شانتې یوازې پاتې شو. نن نه خو به زه د ورکوټې ورور په شانتې د خیال ساتم. بیا بیټو د ونو د کټ کولو کاروبار پرېږدي او په یو هوټل کې نوکري کوي. دا شانتې بیټو ته د یو ټیم روټۍ میلاویږي، د سره دا او دکه د شادو بچی ګزاره کوي. دا شانتې ډیر وخت تیر شي. دې نه وروسته دکه د شادو بچی غټ شي. زما ورکوټې وروره دا شانتې په دې هوټل کې دې نوکري سره و زما او تا ګزاره نه کیږي. مونږ ته به دوباره هغه د ونو کټ کول پکار وي. بیا بیټو ځنګل ته لاړ شي، په دې ځنګل کې دغه خشاک کوي. دکه شانتې دکه د شادو بچی هم د ده مدد کوي. یو ورځ بیټو په دې ځنګل کې لرګي کوي چې په دې وخت کې ماګه بدماش بیا ورته راشي. ای غټ خېټیا ته ما د لرګو کولو نه منع کړی وې خو ته بیا نه شوې پوی. اوس دستا وژل پکار دی. زه به تا او دستا دکه د شادو بچی ووژنم چې تر څو زما په کار کې مداخلت نه کوئ. نه نه ماګه بدماش ته داسې مه کوه. مونږ به نن ناخوا دکه لرګي نه کوو، بلکې زه به دکه کلی دلته کې پرېږدم او په دې کې ستا پیدا ده. نن ناخوا په دې کلي کې ماته په نظر رانه شي. بیا بیټو د شادو سره دلته نه دې کلي نه لاړ شي او لاړ شي په یو ځای کې ځان ته کیني. په دې ځای کې ځان سره سوچ کوي، ډیر خفه وي چې په دې وخت کې یو سپین ږیری کس دته راشي. بچی ته دلته کې په دې چادو سره ناستې څه کوې؟ ته خو ما په دې کلي کې مخکې نه یې کتلی. کاکا زه په دې کلي کې نه ویم، زه د هری پور کلي نه تنګ شوی دلته راغلی یم. تنګ شوی څه مطلب؟ زه په ستا خبره پوه نه شوم. بیا بیټو د سپین ږیري کس ته ټولې خبرې وکړي. دا چې کله دغه خبرې واوري نو په بیټو باندې ډیر زیات رحم راشي. بچی هغې بدماش خو تا سره ښه نه دي کړي، خو ته خفه کېږه مه. ته ما سره کار کولی شي. دا راته ووایه چې تا ته روټۍ پخول درځي. او کاکا جي زه ډېره ښه روټۍ پخوم، زه په دې پوهېږم.
سمه ده بچی ته ما سره تلی شي. کاکا جي زه به ځان سره خپله شادو هم بوزم. دا زما د ورکوټې رور په شانتې ده. ها بچی دا ته ځان سره بالکل بیولی شي. بیا دغه کس دوی ځان سره دلته نه بوزي او کور ته راشي. بیټا دغه کس او دغه شادو به نن خو دلته پاتې کیږي او بیټو به دلته کې د روټیو پخول کار کوي. بیا دا کس بیټو ته پیسې ورکي. بیټو ته دې پیسو سره د اخلي پخلي سامان راوړه. بیا بیټو دلته نه سره د خپلې شادو سامانه پسې لاړ شي. نو میټا دې وخت کې دې ته ووایي مالک دا څه تا دله پیسې ورکړلې د سامانو که دا دلته نه وتښتي نو بیا. بیټا دا کس ماته ډېر زیات ایماندار ښکاري. دا بالکل داسې نشي کولی. په بیټو باندې د اعتماد کولو په وجه باندې میټا ته ډیره زیاته غوسه ورشي او دا چې کله کور ته راشي ولې میټې ته ولې پریشان ښکاري. ای ښځې خبره د پریشانۍ ده. ملک پته نشته چېرته نه یو کس یې راوستی ده او بیا په هغه باندې باور کول هم شروع کړلو. میټې داسې نه وي د هغې هلک په وجه باندې ستا مالک ته کار نه وباسي. ای ښځې زه به یې داسې کولو ته پرې نه دم. ما ته چې موقع په لاس راشي په بیا چې بله ورځ شي نو یو کس د سپین ږیري سړي ته راشي. بابا جي سبا زمونږ د ټاکور صاحب دعوت ته. زه دې دپاره راغلی یم چې ټاکور صاحب ته خپل دعوت ته غوښتی یې. سمه ده ټاکور صاحب ته ووایه چې زه به سره د خپلو ملازمو ستا دعوت ته ضرور راځم. سمه ده زه درنه اوس ځم. بیا دا کس دلته نه لاړ شي. مالک زه تا سره لاړ شم دې دعوت ته ډېر زړه مې کېږي. میټا او بیټو تاسو به دواړه ما سره ځئ. او کاکا جي زما شادو ته ځان سره شادو هم بوزه. بیا په بله ورځ دوی ټول دې دعوت ته راشي. نن ما ته داسې څه کول پکار دي په کوم وجه چې زه دا غټ خېټه پسا وکم. بیا خلک دلته د دعوت په پروګرام کې مصروف شي او میټا غلی غلی یو کمرې ته ورشي. دلته کې یو د سوني هار پروت وي دا یې اوچت کړي او بیا یوسي د بیټو بیګ ته یې واچوي. چې کله دعوت ختم شي نو خلک لاړ شي. دوی هم خپل ځای ته راشي. په بله ورځ باندې نو ټاکور صاحب د دې ځای ته راشي. ټاکور صاحب نن څنګه راغلی خیر خو وي. بابا جي پرون زمونږ پروګرام کې زموږ د ښځې د سوني هار ورک شوی و. ما ټولو نه تپوس وکړو خو چا سره هم میلاو نه شو. ته هم خپلو نوکرانو نه تپوس وکړه چېرته دوی خو نه وي غلا کړی. ټاکور صاحب زه یو ډېر ایماندار سړی یم خو د دې غټ خېټې راته پته نشته. ته د دې بیک وګوره. بیا ملازم د بیټو په بیک کې لاس ومنډي او هغه د سوني هار راوبسي. دوی چې کله دا وویني نو ټول ډېر زیات حیران شي. هلکه ته خو ما ډېر ایماندار ګڼلې. ته خو غل وخاتې. نه کاکا جي ما دکه غلا نه ده کړې. ما ته پته نشته چې دکه هار زما په بیک کې څنګه راغلو. په دونه وخت کې دکه شادو دلته راشي او دوی ته ووایي زما ورور بیټو صحیح خبره کوي دې دکه غلا نه ده کړې. دا خو د خبرو ولا شادو ده. زما ورور بیټو زه ځان سره هر ځای ته بیولم او مالی چکر راکولو. ما ډېر څه ولیدلو زه ډېر زیات خوشحال شوم. بیا ته څنګه وایې چې دغه هار بیټو نه ده غلا کړی. دا خو د بیټو بیګ نه برآمد شولو. ما هلته په دعوت کې وکتلو چې میټې دغه هار غلا کړلو او بیا یې د بیټو په بیګ کې واچولو. بیټو سپا ووایه تا داسې ولې کړي وو. که نه یې ټاکور صاحب به تا خپلو سپو مخ ته وتړي په هغې به دې وخوري. نه ما سپوب ته مه ورکوئ. ما دا هر څه دې دپاره کړي وو چې ته مانه زیات په بیټو باندې اعتماد کوې. میټا تا دې بې ګناه بیټو سره ښه کار ونه کړو چې دې غل ثابت کولو. اوس د دې سزا خو به تا ته خامخا میلویږي. ټاکور صاحب ستا غل ستا په وړاندې ده. ته چې څه غواړې د لکه سزا ورکولی شي. ملازم دې بوځې د پولیس په حواله یې کې. بیا دکه ملازم دکه میټا ځان سره بوځي. بابا جي زه تا ته یو درخواست کوم چې تا بیټو او دکه شادو دواړه ما سره ولیږه. دا به نن نخوا ما سره پاتې کیږي او دکه شادو خو خبرې هم کولی شي. د دې شادو په مرسته باندې زه به خپل ملازم پیژنم چې څوک غلګن دي او څوک ایمانداره دي. که ته خفه کیږي نه. دکه کس بیا په دې خبره باندې راضي شي. بیټو او دکه شادو دواړه دې ټاکور صاحب سره ولیږي.
د بیټو او دغه شادو ټاکور صاحب سره ښه په موضوع باندې ژوند تیروي او میټا په جیل کې سوځېږي. که زمونږ ویډیو ستاسو خوښوي ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ او موږ ته کومنټ کې ولیکئ چې زمونږ ویډیو څنګه وه. مننه.